د ټول نه لومړی زه د نوي ژوند دوستانو ته د هغې عهدیدارانو ته غړو ته یې د زړه له کومې مبارکي وایم. رښتیا خبره دا ده چې داسې بډایي پروګرام، داسې شتمن پروګرام نن یعنې نن د پښتنو د کلتور ورځ ده. دا څو کاله مخکې کویټه کې په یو کانفرنس کې فیصله شوې وه چې 23 د سپتمبر به مونږ د پښتنو د کلتور ورځ کوو. زه هم په هلته کې موجود وم هغې غونډه کې. نو نن دا تقریب چې ډېر دروند تقریب و او بیا دې کې ډېره لویه خبره دا وه چې دې کې دا د نوي ژوند تنظیم چې دی د خپل رنګ د دې کړه وړه د دې چې کوم کنټریبیوشن دی، د دې چې کوم کردار دی، هغه مخې ته راغی چې دی فلاحي کارونه هم کوي، ثقافتي کارونه هم کوي، ولسي کارونه هم کوي، ملي کارونه هم کوي او ورسره کلتور ورځ زموږ ولمانځله شوه. پښتانه دلته اسلام آباد کې اوس اسلام آباد ګورئ د پښتنو ښار دی، دې کې شک مه کوئ. دا زموږ آبادي چې ده دې کې یعنی وایي چې مې اشنا په سفر درومي زه به پیزوان د مارګلۍ په کنډه اوږدمه. دا د پښتو ټپه ده جي دا داسې خبرې نه دي موږ سره هغه شته. نو دلته دې ورځې کلتور ورځ منځل. بیا غټه خبره دا ده چې د زموږ استاد زموږ مشر اجمل خټک صاحب یعنی سل کلنه یعنی سل کاله مخکې چې هغوی زېږېدلي وو په هغې لمانځنې ورځ هم ده. نو دا یو قسم ته څو خبرې یو ځای شوي دي. نو اجمل خټک صاحب په باره کې زه لنډه تاسو درس کومه چې هغه زما سیاسي استاد و، زما ادبي استاد و. د غیرت چغه په 19 کې چاپ شوې وه، 1958 کې چاپ شوې وه. بیا په هغې کال کې مارشل لا هم راغله، دا کتاب بین شو. باور وکړئ چې زه د هغې نسل سره یم چې موږ د ټول کتاب زباني یاد او موږ کول چې وو. بیا چې موږ په 1968 کې 1968 کې موږ پښتون سټوډنټ فیډریشن جوړ کړو، نو په دې کې د غیرت چغې ډېر لوی کنټریبیوشن و فکري. یعنی غیرت چغې کې چې کوم پیغام و مثلا دې نه شروع کړې وه چې د خوشحال له خاورې پورته یو نغمه شوم، د خوشحال له خاورې پورته یو نغمه شوم، بل مشال په اباسینو تا تره شوم او سرې پوه شوې د غیرت چغه سور اور وم، سرې پوه شوې د غیرت چغه سور اور وم، تا چې څومره را نغړدلم سره لمبه شوم. او دغه سره لمبه یعنی د پښتنو هغه قومي تاریخ کې یعنی یو خدای خدمتګاري وه چې باچا خان او د هغه ملګرو شروع کړې وه 1921 اپریل 1921. بیا دا دویم پښتون سټوډنټ فیډریشن و. اوس بیا د 2013 نه پس نوي تاریخونه تاسو لیدي ځوانانو زموږ تاریخونه پی ټي ایم این ډي ایم دا قسم ته. نو وقتاً فوقتاً پښتنو کې داسې پاڅون راغلی دی. نو اجمل صاحب د زموږ د کل پاڅون چې و د هغې فکري استاد چې و هغه اجمل خټک صاحب و. ما هغه پېژندو خو په 1948 کې زه بنو کالج کې وم او پښتون سټوډنټ فیډریشن کې وم چې په لومبي ځل مو دوی سره ملاقات وشو 1968 کې 1968 کې. او هغې نه پس بیا ډېر ځله دوی سره دلته کې سیاسي کار مونږ یو ځای کولو. دا د خیر بازار کې د ارباب سکندر خان خلیل بالاخانه وه، دا دفتر و د نیشنل امي پارټۍ. په دې کې به اجمل صاحب ناست و. دا داسې مرکز و چې ټول دنیا خلک به ورته راتلو. ما لومبي ځل د افغانستان کې چې وروستو بیا جمهور رئیس ولسمشر شو ډاکټر صاحب نجیب الله، اول ځل ما په دې دفتر کې لیدلی و اجمل خټک صاحب سره. هغه هم د اجمل خټک صاحب شاګرد و. یعنې په افغانستان کې هغې بلا خلک شاګردان و سیاست کې. نو عرض دا دی چې هغه د اجمل صاحب په خبرې چې خبرې کوو نو دوه درې لنډې خبرې زه کوم. یو دا ده چې د هغه وطن سره مینه چې وه هغه خو ټولو ته معلومه ده. وطن چې څنګه ستایلو، وطن چې څنګه په خلکو په زړونو کې ذهنونو کې اچولو. خو هغه کې لویه خبره دا وه چې یو ملي روحیه، نیشنل سپیرټ، قومي جذبه، افغانستان کو ته ملي روحیه وایي. دا ملي روحیه چې ده دا ډېر داسې یو طلایي د سرو زرو تار دی چې زموږ په تاریخ کې ځغلېدلی دی. مونږ اریاګان یو، اصل نه اریایي قوم یو. دا زموږ وطن چې دی دا اریانا ویجا د هندوکش دواړو غاړو ته او د دریای امو دواړو غاړو ته، د امو د اباسین منځ کې زموږ وطن چې دی دې کې یو ملي روحیه وه. مونږ ډېرې خبرې داسې دي چې مونږ نه هېرې شوي دي. جنګونه راغلي دي، بېکوري راغلې ده. نو مونږ خپل ټولې خبرې دا اتڼ چې دلته ځوانانو کولو دا اتڼ د اریاګانو اتڼ دی. ټپه چې دا ټپه دا د اریاګانو شاعرۍ نه راوتلی ده. دا چې وایي چې سپوږمۍ کړنګ وهه راخیجه
سپوږمۍ کړنګ وهاره خېجا جانان د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه ګوتې ریبل دا رواج و چې دا به اریاګانو رواج و چې دلته یو بوټی و یو ګل و چې هغه به په سپوږمۍ کې غوړېدو بلوسمینګ به سپوږمۍ کې کولو او بیا به هغه پیغلو جنکو ریبلو او بیا به هغې نه سوم رس جوړېدو سوما شربت سوما دا آرین رسم دی زمونږ ټپه هغه ځای پورې ځي زمونږ اتڼ هغه ځای پورې ځي خو دې منځ کې زمونږ تهذیبي حافظه کې درز راغلی دی مونږ یو قسم ته هغه ټولې خبرې بیا یعنې یادې کړي نه دي خو ملي روحیه وه خوشحال خان خټک چې ووایي چې درست پښتون له کندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټو اشکار او په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو ولې هېڅ نشو له یو بل خبردار دا ملي روحیه ده چې دا را روانو اجمل خټک صاحب هم د دې ملي روحیې یعنې ژوندی ساتونکی و او نوي نسل ته سپارونکی و نو یو د دې ملي روحیې خصوصیت دی دویمه خبره طبقاتي کشمکش دا دلته خبره وشوه د غریبو باره کې هغه ډېر څه لیکلی دي هغه خپل هم یعنې زموږ غوندې عام سړی و غریب سړی و خو هغه چې کومې خبرې لیکلې دي زه وایم چې دا یې وی چې دیر ته لاړو نو دیر نواب هلته ګوجرو نو هغه میخې ساتلې نو ده وی چې میخې منم چې د نواب صاحب دي میخې منم چې د نواب صاحب دي او دې کې خبرې کول توان د چا دی ولې ای د دې غریب ربه دغه غریب ګوجر انسان د چا دی یعنی د هغه وخت نه ځوانۍ نه دا خبره دغه په ذهن کې وه دا به وي چې ستا د سنګینو فیصلو نه قربان ستا د سنګینو فیصلو نه قربان ولې حیران یم کوم قانون منم او ته خو د خپل قانون په مځکه منډې او زه مې په سر باندې قانون ومنم یو قسم د دې نه بغاوت کولو دا وایي چې ستا د جنت په تمه تمه چې مري د هغو اوږو په سلګو مې قسم ستا د جنت په تمه تمه چې مري د هغو اوږو په سلګو مې قسم په دې دوزخ کې نور نشم کتی ستا د رضوان په مینارو مې قسم نو دا دویمه خبره طبقاتي جدوجهد چې و د غریبو خلکو نجات خلاصون انقلاب دا ټول عمر دی هغه یو قسم ته پاتې شوی درېیمه خبره چې وه هغه یو مقاله لیکلې وه ژوند او فن ځوانانو کې که چا نه وي لوستې ضرور یې ولولئ ژوند او فن چې دی دې کې هغوی ویلي وو چې ولې د فن او ژوند بیل بیل نه دي نو د نوي ژوند سره هم تړلې خبره یو قسم ته راځي چې یعنې ژوند او فن چې دا بیل نه دي فن چې دی هغه ژوند دپاره دی او ژوند فن دپاره دی ځینې خلک وایي چې فن برای فن نه د فن برای زندگی دا مترقي نظریه ده د فن دا هم اجمل صاحب چې دی په دې باندې ډېر کار کړی و اجمل صاحب نفسیاتو ډېر لوی ماهر و نفسیات ویلي و په غیر رسمي توګه هغه لوی نفسیات دان اگر چې کله دعوا نه کړي سرټیفیکیټ نه واخیستی خو دا ده چې دې کتابونه یې تاسو ته معلومه ده د غیرت چغه چې دا غیرت چغه غزلونه تکلونه ګل پر هر د وطن چغه کچکول او ژوند افغان ننګ داسې ډېر کتابونه یې لیکلي دي ډېرې خبرې لیکلي دي چې زما یقین دی چې زموږ ځوانان به بیا د سر نه ولولي او هغه چې کوم سخت ژوند تېر کړی و دا زه پاګل یم نوم یو کتاب دی چې هغه د خپلو جیلخانو د ټارچر هغه کې پکې لیکلي دي موږ به چا وي چې اجمل صاحب دا به مخکې څنګه کېږي نو ده به ووایي چې وخت بې وخته یو وږمه چېرته نه راشي وخت بې وخته یو وږمه چېرته نه راشي ترې پیدا زما په مات وجود کې ساه شي او معلومیږي چې زما بڼې الوزي معلومیږي چې زما بڼې الوزي خو دې نه مخکې به یو نوی ژوند پیدا شي نو حقیقت دا دی چې هغې نوی ژوند په انتظار باندې بس یو خبره دې باندې کومه دلته کې د پښتونولۍ خبره وکړه پروفیسر صاحب مخکې کلتور خبره وکړه نو په دې کې یوه خبره لږه اضافه کول غواړم پښتونولي واقعا چې زمونږ کلتور دی او ټول پښتانه په دې باندې متفق دي البته پښتونولي چې دا ولاړ شی نه دی دا روان دی په دې کې شلمې پیړۍ کې ډېر تبدیلۍ راغلې مثلا باچا خان خدای خدمتګارو هغوی یو قسم ته په دې کې داسې تبدیلي راوستې چې طبقاتي فرق یې ختمولو کوشش وکړو کسبګر ته به وایي چې ځمکه به کسبګر نشي اخیستی ملکیت نشي اخیستی هغې وایي چې ولې نشي اخیستی هغه انسان نه دی یا مثلا ښځو باره کې د ښځو حق باره کې نو دا پښتون رساله چې وه دا په مئی 1928 مئی 1928 کې چاپ شوې وه وړومبۍ ګڼئ دې کې بیا د ښځو باره کې یعنې مضمون ولیکلی شو ښځو پکې مضمون ولیکلو شعرونه پکې ښځو لیکلو زه ډېر خوشحاله یم چې نن زمونږ خویندې میندې لوڼې هم دلته راغلي وې خبره دا ده چې ښځو نه بغیر موږ نیم قوم یو
دا زه تاسو ته دا عرض کول غواړم چې دې موقع نه دا فایده واخلو چې ګورئ دا په 1921 نه یعنې 100 کاله وشو چې دا تاریخ روان دی. اوس هم د خوشحالۍ خبره ده چې دلته ښځې راغلې وې لیکوالې وې ښځو کې او مونږ ریکګنایز کړي مونږ هغې یعنې وپېژندې چې دا دی لیک کړی دی قلم یې چلولی دی. نو لږ دا خبره پکار ده چې د پښتنو په کلچر کې د ښځو ځای چې دی دا نور هم سیوا شي ځکه چې دی نه بغیر ژوند مکمل نه دی او افغانستان کې چې څه روان دي دا هم ښه خبره نه ده چې څنګه هغوی ښځې ژوند نه ایستل غواړي دا د افغانانو دوستانو کار نه شي کېدی. دلته مونږ تم پکار دا دي چې خپل ځان دپاره وکړو ځکه چې تاریخ کې تاسو وګورئ امپایرز سلطنتونه چې دي دا همیشه بر افغان جوړ کړي دي. سلطنت امپایر که هغه دهلي کې دی که هغه په ایران کې دی که هغه په افغانستان کې دی یعنی که خلجیان دي که لودیان دي که غوریان دي که شیرشاه سوري دی دا بر افغان کړي دي. او تاریخونه چې دي تاریخونه چا پیر روشان 14مې پیړۍ کې چې کله اکبر بادشاه و بیا خوشحال خان خټک دا په 19مې پیړۍ کې او بیا باچا خان او خان شهید دا په 20مې پیړۍ کې. نو تاریخونه دلته چلیدلي دي. نو دا بیا زموږ تاسو ذمهواري ده او زه خوشحاله یم چې دومره نن د نوي ژوند د تقریب ته په دې خوشحاله شوم چې دلته ریاست بدقسمتۍ سره زموږ د لیکوالو حوصله افزایي نه کوي زموږ د ژبې حوصله افزایي نه کوي خو دا زموږ کار دی سیول سوسایټۍ کار دی مدني ټولنه. او شکر دی اوس په ریاست اجارهداري په میډیا ختمه شوه سوشل میډیا راغله. نو راځئ چې دې نه فایده اوچته کړو. خوشحال خان خټک ویل چې په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو ولې هېڅ نه شو له یو بل خبردار. نو راځئ چې یو بل نه خبردار شو یو بل نه ځان خبر کړو. زه به خپلې خبرې دا د اجمل صاحب په دې شعر خلاصې کړمه چې هغه د خپلې لارې باره کې ویلې وه چې خیر دی که څوک وشو خیر دی که سپي وخوري خو دا لاره د یار تر کوره تللې ده کږه نه ده. یو دا خبره کړې بلې دا وې چې هیر تاسو ګورئ نه کړئ دا هیر چې تاسو نشي ګورئ دغه ملنګی خټک هیر ګورئ نشي تاسو دغه ملنګی خټک وخت به در داسې لیوني ګورئ بیا هم غواړي. ډېره مننه.